بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترم کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو خدای دې وکړي چې په تیرو درسونو ستاسې پوره سر خلاص سوي وي. که مو چیرې درسونه خوښ سوي وي نو د ټولو تر مخه تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل تڼۍ ووهئ او دغه رقم دا ویډیو د دوستانو سره شیر کړئ پر سوشل سایټو باندې واټساپ، فیسبوک، وایبر، سکایپ پر دغو ټولو باندې شیر کړئ تر څو هغه کسان چې په خط کې کوم مشکل لري هغه له دې ویډیو څخه برخمن سي. نو دوستانو خدای دې وکړي چې تیر درس مو ښه په ذهن کې کښېنستلی وي. نن راځو نن نوی درس لیکو چې نوی درس مو د عین حرف دی چې د عین حرف د الف، با او تر یا پورې د ټولو تورو سره په مرکب ډول راسي. څه ډول لیکل کیږي، د لیکلو طریقه یې څنګه ده او هغه قانون یې باید څنګه مراعات سي. نو راځو نن د عین په مرکبه باندې فعل کوو چې د عین په مرکبه کې اول توری د عین او الف دي چې عا ورته وایي. صحیح چې څنګه لیکل کیږي په همدې شکل سره د عین دا قسمت د قلم په دې خوا باندې شروع کوو. په همدې شکل سره وروسته له هغه څخه په داسې شکل او له هغه وروسته په همدې شکل سره. په همدې شکل سره دوستان چې په دې منځ کې باید یوه نقطه ځای سي او دغه رقم د عین سر چې دی 2 نقطې دي او عموما باید د لیکې پر سر وي چون چې موږ ډېر لوړ وکړي خو دا باید د لیکې پر سر وي. لیکه باید په خطاطۍ کې مراعات سي. راځو د عین ب مرکبه ده چې په همدې شکل سره لیکل کیږي. چې دا قسمت باید یوه نقطه او د با دا قسمت باید یوه نقطه ځای کړي. په همدې شکل سره دوستان راځو د عین او جم مرکبه ده چې پر دا قسمت په همدې شکل سره په همدې ډول په همدې شکل سره دوستانو
د عین او جیم مرکبه چې دا قسمت یې باید یوه نقطه او لږ څه بالا او دغه رقم یې دا قسمت یوه نقطه دلته هم باید یوه نقطه ځای دا هم د عین او جیم مرکبه راځو د عین او دال مرکبې ته چې په همدې شکل سره وروسته له هغه څخه د دال قسمت دی چې دا باید دوې نقطې مکمل ولري خو لوړ باید له دې ځای څخه دا حصه باید یوه نقطه وي سر مو پخلاچېږي د دغه قسمت څخه او بیا دا قسمت باید یوه نقطه لوړ وي او دلته هم باید نقطه ځای کې دغه رقم سر یې هم باید دوې نقطې په همدې شکل سره دوستان راځو د عین او ری مرکبه ده په همدې شکل سره چې وروسته د ری توری په همدې شکل سره دوستان چې دا قسمت یې باید یوه نقطه او په خپله ری هم درې نقطې باید ولري دوستان راځو د عین او ری یو بل ډول په همدې شکل سره په همدې شکل سره دوستانو دلته باید یوه نقطه ځای کې دا قسمت یې هم باید یوه نقطه او هم یو بل قسم عین ری په همدې شکل سره
چې دا قسمت یې به دلته یوه نقطه ځای کړي او دغه رقم یې هم 2 نقطې هم یوه نقطه دا یې هم 2 نقطې. دوستانو د عین او سین مرکبه ده چې اول قسمت یې په همدې شکل سره وروسته له هغه څخه سین په همدې شکل سره دوستان په همدې شکل سره چې دا نقطې هم 3 نقطې او دغه رقم دا هم 1.5 دا یوه دلته هم 1 نقطه باید ولري. دوستانو خدای دې وکړي چې تر دې ځای پورې مو په درس باندې سر خلاص شوی وي. که مو چیرې زموږ درسونه خوښیږي زموږ چینل بیا هم تکرارا وایو چې سبسکرایب یې کړئ او د بیل تڼۍ او زموږ ویډیو وي د دوستانو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم په حسن خط باندې برخمن سي او له دې درسو څخه استفاده وکړي. نور مو وخت نه نیسم. خدای مو مل شه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.